سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. بلوڅ ازادي غوښتونکو د بلوچستان قلات ولسوالۍ په زرد سیمه کې د پاکستان پوځي رژیم د ملاتړو اربکیانو پر یوې ډلې برید کړی. ځایي سرچینو هندوکش غږ ته ویلي چې په دې برید کې د شاکر سید الله او شاکر خیر الله په ګډون 9 اربکیان هلاک شوي دي. د سرچینې په خبره یاد کسان د اربکیانو مهم غړي وو. د پاکستان پوځي رژیم ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ځایي سرچینې وایي بلوچستان کې د پاکستان پوځي رژیم پر عسکرو او نیابتي ډلو ورته بریدونه ورځنی معمول ګرځېدلی. آصف دراني وایي افغانستان کې د ټي ټي پټ شوي مشران د انټرپول له لارې ونیول شي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني ځانګړي استازي آصف دراني ویلي چې اسلام آباد باید د ټي ټي پي د مشرانو او فعالانو پر وړاندې قانوني ګامونه واخلي او هغه کسان چې په افغانستان کې پټ شوي د انټرپول له لارې دې ونیول شي. آصف دراني په ایکس لیکلي چې باید د پاکستاني طالبانو غورځنګ د مشرانو او غړو پر وړاندې رسمي قانوني چارې ترسره شي. هغه ویلي چې که چا په افغانستان کې پناه اخیستې وي نو د هغوی د نیولو لپاره باید نړیوالې لارې وکارول شي. نوموړي دا هم ویلي چې د یادو کسانو د پیژندنې او د قانون د تطبیق لپاره باید مناسب اقدامات وشي. یاد دې وي چې پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي ځینې مشران او غړي په افغانستان کې پټ شوي دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي. خو افغان حکومت تل داسې ادعاوې بې بنسټه ګڼي. طالبانو په پنجشیر کې د نشه یي توکو او وسلو د نیولو خبر ورکړی دی. د پنجشیر امنیه قمندانۍ په 2 جلا خبرپاڼو کې ویلي چې په پریان ولسوالۍ کې 140 کیلوګرامه تاریه کشف او ضبط کړي دي. طالبانو زیاته کړې چې په خنج ولسوالۍ کې د تلاشي پر مهال 3 میله کلاشینکوف او مهمات له وکسر نیولې دي. طالبانو ویلي چې په دې تړاو هغه 2 کسان هم نیولې دي چې غوښتل دغه مواد له پنجشیر څخه کابل ته انتقال کړي. د دې ولایت امنیتي مسؤلینو په یوې جلا خبرپاڼه کې ویلي چې د خنج ولسوالۍ د دوا په سیمه کې د تلاشي پر مهال یو کس سره 3 میله کلاشینکوف 4 عدده شاجور مرمۍ یو دوربین او یو مخابره نیولې دي. طالبان ویلي چې دغه کس غوښتل وسلې د خنج ولسوالۍ څخه دره ولسوالۍ ته ولېږدوي. سراج الحق وایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامي په سیمه کې نوی ناورین ته لاره هواروي. د پاکستان د جمعیت اسلامي ګوند پخواني مشر سراج الحق ویلي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو ناکامي د سیمې د سولې او ثبات لپاره خطرناک پرمختګ دی او کولی شي نوی ناورین وزېږوي. نوموړي د شنبې په ورځ په ایکس باندې لیکلي چې د سرحدي تاوتریخوالو د کډوالو د ستونزو او د متقابل باور د کمښت دوام د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پسې خرابولی شي او د سیمې امنیت له جدي ګواښ سره مخ کولی شي. سراج الحق ټینګار وکړ چې اسلام آباد او طالبان باید د متقابل درناوي، ډیپلوماټیکو اړیکو او د ولسي ګټو پر بنسټ د اختلافونو د حل لارې ولټوي، ځکه د تاوتریخوالي دوام به د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره ستر زیانونه ولري. تیره ورځ له پاکستان نه څه باندې 12,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ملي راډیو ټلویزیون خبر ورکړی چې تیره ورځ شنبه د تورخم، سپین بولدک او بهرامچې له لارو 12,323 تن افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راپور کې راغلی چې پرون د اسلام کلا او ریکمو بندرونو له لارې 132 افغانان ایران نه هم ستانه شوي دي. علي خیل وایي د افغانستان د ناورین د حل وزنی لاره ملي یووالی او متوازن سیاست دی. په پاکستان کې د افغانستان پخواني سفیر نجیب الله علي خیل ویلي ترکیه کې د طالبان او پاکستان وروستي مذاکرات ښیي چې د منځګړو هڅو باوجود وضعیت د اټکل وړ نه دی. نوموړی ټینګار کوي چې که افغانان د ملي یووالي تر چتر لاندې یو نشي، هیواد به د نیابتي جګړو او سیمه ییزو سیالیو قرباني شي. نجیب الله علي خیل پر ایکس باندې لیکلي چې د ترکیې مذاکرات باید د هغو کسانو لپاره د عبرت درس وي چې د دواړو لورو شخړه لا هم یوه لوبه او ننداره ګڼي. د ده په باور د واقعبینانه تحلیل او ملي بحث نشتوالی د ستونزو د لا ژورېدو لامل کیږي. علي خیل لیکلي افغانستان یو ځل بیا د خپل تاریخ په یو حساس پړاو کې ولاړ دی چې مخته یوازې 2 لارې دي، یا به ولس د خپلو ګډو ارزښتونو، ملي ګټو او دایې پر بنسټ متحد شي، یا به د د ستراتیژیکو موخو او سیمه ییزو رقابتونو په جګړه بدلیږي. هغه زیاته کړې د تیرو 40 کلونو تجربې ښایي چې د نفاق او یو د بل د نه منلو پالیسي زموږ کور ویجاړ کړ، خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي او هیواد یې د ګاونډیانو د نفوذ په وړاندې زیانمن کړی دی.
هند وايي موږ په کابل کې د خپل سفارت د فعالیت پیاوړتیا غواړو. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان درندري جیسوال ویلي چې نوې ډیلي په کابل کې د خپل سفارت د دندو مسؤلیتونو او د کارکونکو د شمیر د زیاتولو څرنګوالی ارزوي او په وروستۍ پریکړه کې به جزئیات شریک کړي. هغه د دې پوښتنې په اړه چې آیا هند به طالبان په رسمیت وپیژني ځواب ورنه کړ. جیسوال د جمعې په ورځ د یوه خبري کنفرانس پر مهال ویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له سفر وروسته هند او طالبان د پرمختیایي همکارۍ په برخه کې څو ځلې تبادلې او خبرې کړې دي. هغه همداراز ویل چې په دې موده کې د هند او طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ ټلیفوني اړیکې هم شوي دي. په کنفرانس کې د بیزنس انډیا یو خبریال وپوښتل آیا طالبان به خپل ډیپلوماټ د سفیر په کچه هند ته ولګي او یا د افغانستان ملي بیرغ به د طالبانو بیرغ سره بدل شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې پوښتنې له ځواب څخه ډډه وکړه خو ویل چې د هند ماموریت په افغانستان کې د سفارتخانې کچه ته لوړ شوی او په دې اړه کار روان دی. اردوغان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په رعایت ټینګار کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وايي انقره وضعیت له نږدې څاري او هیله دی چې د ترکیې په منځګړیتوب خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تبادلې ثبات لامل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند د رعایت پر اهمیت ټینګار وکړ. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د شنبې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړي. د ترکیې د دولتي انادولو خبري اژانس ریپورت وايي اردوغان وویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له نږدې څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو کوربتوب وکړ. د ترکیې ولسمشر هیله څرګنده کړې چې دا خبرې اترې چې د ترکیې په منځګړیتوب ترسره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي. ویل چې انقره به په دې پروسه کې برخه اخیستلو ته دوام ورکړي. ملګري ملتونه وايي په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان په یوه ګډ راپور کې ویلي چې د لړم له 4 تر 10 پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو شمیر زیات شوی دی. د راپور له مخې په دې موده کې 1943 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. د دې سازمانونو راپور ښایي چې په نیول شوو کسانو کې 70% د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي یا بې اسناده کډوال دي او پاتې 30% د نوملیکنې سندونه لري. په راپور کې راغلی چې د نیول شوو کسانو 80% په بلوچستان ایالت کې نیول شوي دي. همداراز ویل شوي چې د روان کال له پیل راهیسې تر ټولو ډېرې نیونې د بلوچستان په چاغي او کوټې ښارونو کې او همداراز د پنجاب په اټک کې ثبت شوي دي.